حکمتیار د اسماعیل هنیت ورور د امریکا په فعال مشارکت ترسره شوی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د حماس د مشر اسماعیل هنیه وژنه نه جبرانېدونکې پیښه بللې ده. د حکمتیار په وینا د اسلام سپک ذلیل دښمن نشي کولی چې پر داسې غلچکیو بریدونو سره د فلسطینیانو هوډ او عزم متزلزل کړي او خپلو شومو موخو ته ورسیږي. حکمتیار د اسلامي او عربي نړۍ واکمن پړ وبلل. زیاتوي که دوی نن له لومړي قبلې دفاع نشي کولی او سبا به له مکې او مدینې څنګه دفاع وکړي، لکه چې الله جل جلاله د شوروي د زوال لپاره افغانان غوره کړل. همداسې یې د فلسطین غازیان او د امریکا او د هغې د کرابي جنګیالو یعنی اسرائیل د زوال لپاره غوره کړي. موږ د امریکا او ناټو ماته په خپلو سترګو ولیده. انشاءالله په فلسطین کې به هم د دوی د همداسې ماتې شاهد اوسو. په اسلامي نړۍ کې د تپل شوي جګړو له کبله تر 25 میلیونه زیات مسلمانان بهر ته مهاجر شوي. پرون په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې او نن په غزه کې هیڅوک او هیڅ ځای د غربي یرغلګرو له بریدونو، بمونو او راکټونو خوندي نه دي. د امت دروند شهید هنیه د ایران د پلازمینې تهران کې به یو غلچکي راکټي برید کې شهید شو. امریکا د دې ستر جنایت په ارتباط فقط دومره وویل چې اسرائیلي چارواکو دوی نه وو خبر کړی، خو حقیقت دا دی د دې جنگ د امریکا په وسلو، پیسو او عملی مشارکت او مرسته روان دی. مهندسي او مدیریت یې د امریکا له لوري ده. راکټ به د مخکې به په څیر د ایران پولې ته نږدې له الوتکې توغول شوی وي او د هدف او استقامت توجیه او رسېدا به د سپوږمکۍ له لارې ترسره شوی وي. دا هر څه یوازې د امریکا په فعال مشارکت ترسره کېدی شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو